ګلپاڼې خپل د ژوند ملګری وټاکه. چې خبره د وتلې سندرغاړې ګلپاڼې د مرکې شي او بیا په سوشل میډیا د خلکو نه پوښتنې وغوښتل شي، نو څه فکر کوئ چې څه رقم پوښتنې به خلک د ګلپاڼې نه ولري؟ هو، هرومرو به تر ټولو د مخه همدا پوښتنه د ګلپاڼې کېږي چې واده دې کړی دی که نه، مینه دې کړې ده که نه، کله به واده کوي او د چا سره به وکوي. ډېرو شازلمو خو پکې خپل زړونه په لاسونو کې نیولي وي او ګلپاڼې نه خواست کوي چې باید واده ورسره وکړي. په سوشل میډیا مخې ته راغلو شاوخوا 11 پوسټونو کې مو یوازې هغه څو پوښتنې د ګلپاڼې مخې ته ایښي چې د هغې په فن پسې اړه لري. وخت مو نه نیسو، نیغ مو ورولو د خلکو پوښتنو او د ګلپاڼې ځوابونو ته. د ګلپاڼې سوونو مینوال پوښتنه لري چې آیا ګلپاڼې واده کړی او که نه دی کړی، کله یې کوي او د چا سره یې کوي. دغه پوښتنو ته ګلپاڼې خپل ځواب په دې ټکي وایي: واده مې کړی، خو نه مې غوښتل چې خپل مینوال ژر له لاسه ورکړم. ګلپاڼه وایي: ما د واده لپاره د زلمي انتخاب خپله خوښه کړی دی او د مور او پلار خوښه مې هم پکې شامله ده. د سوونو په شمېر مینوالو د ګلپاڼې نه دا پوښتنې هم کړې چې زده کړې یې څومره کړې او په سندرو یې څنګه پیل وکړ. ګلپاڼه وایي: تعلیم یې په سوشیالوژي کې د ماسټرۍ تر کچې کړی او اوس امپل کوم. سندرو سره مې شوق و. یوه ورځ هسې د نورو ملګرو جنکیو سره یوې سټوډیو ته لاړم. هلته مې په خپل اواز یوه سندره ریکارډ کړه. هغه بیا زما ملګرو ډېره خوښه کړه او بیا مې په لومړي ځل د دې سندرې نه د فن آغاز وکړو چې یې زما نادان ملنګه یا زما پاگل ملنګه، او بس داسې سندرغاړی شوم. د ګلپاڼې نه چې کله پوښتنه وشوه آیا په ژوند کې دې د خندا موقعې ډېرې راغلي که د ژړا، نو هغې وویل: شکر دی، داسې د خفګان کوم خبره نشته. الله همیشه په ما خپل فضل او کرم کړی. پاتې د ژوند خبر، نو ژوند کې خفګان او خوشحالي دواړه راځي، خو زه دومره ډېره حساسه یم چې په وړه خبره خوشحالیږم او په وړه خبره ژړا هم راځي.